السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو نن تاسو ته ډیر زیات خوندور خبر لرم دوستانو. خوندور خبر دا دی چې فری وای فای انټرنیټ دوستانو په نیمړیو کې هر څه نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر دې دمه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم ستاسو په سبسکرایب باندې هیڅ نه کیږي او سبسکرایب ماته دا وړتیا راکوي چې له دې نه ښایسته ویډیوګانې زه تاسو ته چمتو کړم دوستانو. نو دوستانو د مخابراتو وزارت سرپرست فهیم هاشمي وایي چې فیسبوک را سره منلې ده چې افغانستان لرې پرتو سیمو ته به د کرونا په اړه د ناسمو معلوماتو د مخنیوي لپاره مفت وای فای انټرنیټ ورکوو. یعنی فهیم هاشمي وایي چې فیسبوک را سره دا منلې چې د افغانستان کې لرو پرتو سیمو د کرونا په اړه چې دی د کرونا لرو پرتو سیمو ته به چې دی فری وای فای انټرنیټ ورکوو. خو دوستانو د یو د خوښ خبره دا دی چې نږدې راتلونکي کې به وکول شي چې د افغانستان په لرو پرتو کلیوالي سیمو کې د فیسبوک وړیا وای فای له لارې وکاروئ. دا کار فیسبوک کمپنۍ د افغانستان مخابراتو له وزارت سره منلی دی چې تاسو باید د خپل موبایل وای فای خلاصوئ او فیسبوک پاکاروئ. غالب ګمان دا دی چې تاسو به د دې وړیا انټرنیټ له لارې یوازې فیسبوک ته لاسرسی لرئ. یعنی د دې وای فای وړیا انټرنیټ له لارې یوازې چې دی فیسبوک کار کوي، نور د کومې اپلیکیشنې چې دي دا کار نه کوي. نو دا خوندور خبر تاسو سره ما شیر کړ. د شمشاد تلویزیون خبریال سید شینواري شیر کړی دی دغه خبر او همدارنګه له شمشاد تلویزیون څخه تاسو هم په کوم سات خبرونه دي 10 بجو دي 12 بجو دي 11 بجو خبرونه دي دا خبره تاسو اوریدلی شئ. مننه دوستانو، په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي حتما یې در سره لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.